صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. یو سړی نبی علیہ السلام تراغل ورتوي چې یا رسول الله داسې یو عمل راته وښیه چې هغه د جهاد سره برابري، یو بل عبادت چې د جهاد سره برابري. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا اجده، داسې عبادت خو راته نه دی معلوم چې د جهاد سره برابري. و تاسو خو جهاد زده کړو، جهاد څه ته وایي؟ بذل الجهد فی قتال الكفار. هر سړی ګوره مجاهد نه دی چې مسلمان وجنه او تم مجاهد، داعشي موزان ته مجاهد وایي. داعشي څه کوي؟ بذل الجهد فی قتال المسلمین. ټول کوشش په دې کې دی چې مسلمان څنګه قتل کړم. د جبهة النصر مجاهدین څنګه قتل کی، د القاعده مجاهدین، د امارت اسلامی مجاهدین، د خلکو مالونه څرنګه لوټ کی، د خلکو ماشومان څرنګه حلال کی، مساجدو کې بمونه څرنګه کی دي. دوی په دې کې کوشش کوي، بیا ځان ته مجاهد وایي. دا مجاهد نه دی، جهاد دی ته وایي بذل الجهد فی قتال الکفار. کافر او د کافر همکار د دوی مقابله چې کوي په مال سره، په نفس سره، په لسان سره. بعضې نور دی هغه ټلیفونونه کوي خلکو ته، ټلیفون ورته وکړي چې دومره روپۍ راوړه، کنه په بم دی لزوم، بیا ورته دروازې پورې بم هم وتړي. نو دا بذل الجهد فی قتال المسلمین، دا جهاد نه دی. دوی په نوم سره ځان ته مجاهدین وایي، دا نور هم د امریکایانو د اسرائیلو جاسوسان دي. دا جهاد بدناموي، مجاهدین نه دي. جهاد صرف دغه ته وایي. تا خو زده کړو بذل الجهد فی قتال الکفار. حدیث کې راغلی ان تقاتل الکفار اذا لقیتم. کافر او د کافر همکار. د کافر همکار څه ته وایي؟ د کافر همکار دی ته وایي چې د کافر باډي ګارد دی، د کافر نه شاته او مخکې روان دی. اول به دا مړ کې، بیا به کافر مړ کې، کنې کافر ته دې نه پرېږدي. دا هم د کافر همکار دی، دا هم د کافر همکار دی چې دا کوشش کوي چې دا کفري نظام دې مضبوط پاتې وي. کفري نظام د اسلامي نظام په مقابله کې چې کوم بل نظامي دیموکراسي، د دیموکراسي د بقا لپاره چې څوک کوشش کوي، دا د کافر همکار دی. پوه شوئ؟ یو سړی وایي زه جمهوریت ساتم، دیموکراسي ساتم، د دې لپاره قرباني ورکوم، دا د کافر همکار دی. ځکه کفري نظام ته قرباني ورکوي. کفري نظام ته چې قرباني ورکوي نو تم د کافرانو په حکم کې راځي، اگر چې کافر نه وي. که عقیدوي دیموکراسي ته قایل نو بیا خو کافر، او که عقیدوي ورته قایل نه، د پیسو دپاره ورته قایل نو بیا کفر دون کفرن کې راځي، یعنی کافر عملی بیا عقیدوي نه. یعنی همکار ما درته ویلي چې یوازې دا نه دی چې ټوپکې خاړه کې اچولي او د کافر باډي ګاټي کوي. د کفري نظام دپاره چې دی د بقا کوشش کوي، دا د کافر همکار دی. نور خو تاسو پوهېږئ کفري نظامونه په کومو ملکونو کې دي، بیان ته هم ضرورت نشته. کمثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا یفطر، چې دی نه سستېږي، من صیام د روژې نه ولا صلات نه د لمونځ نه، حتی یرجع المجاهد فی سبیل الله، تر دې چې راواپس شي دا مجاهد د الله په لاره کې.